ډیر شي خلک داسې دي چې په سحري کې یوه غلطي کوي او د هغې یوې غلطۍ په وجه باندې د هغو د سره روژه نه کېږي. تاسو به چې کومه غلطي ده؟ ډیر خلک داسې دي، ځکه تقریبا اکثریت داسې دي چې هغه په دغې غلطۍ کې مبتلا دي، لیکن د مسلې علم ورته نشته. که چېرې تاسو په دې غلطۍ کې مبتلا یې، ګورئ یاد وساتئ ستاسو روژه نه کېږي. تاسو به چې کوم دی د ماښام پورې ځان د لوږې نه د تندې نه ووژلی، لیکن ستاسو به روژه نه کېږي، ځکه چې ستاسو له سهار نه روژه نشته، د سحري د ټیم نه ستاسو روژه نشته. هغه څنګه؟ ځکه چې ډېر خلک داسې دی چې هغه د سحري په ټیم کې یا د افطاري په ټیم کې هغه د بانګ انتظار کوي، یعنی چې کله بانګ ویلی کېږي نو په دغه ټیم کې هغو بیا روژه بندوي. اکثر به تاسو کتلي چې کله بانګ شروع شي نو خلک چې کوم دی په اوبو پسې منډه کوي، اوبه څښي په دغه ټیم کې. یاد وساتئ د سحري او د افطاري چې کوم ټیم دی د هغې تعلق د اذان سره نه دی، د بانګ سره نه دی. سمجھ کې مو خبر راځي؟ د سحري ټیم چې کوم دی، بیا خاص کر کې سحري د دې ټیم چې کوم دی هغه د هغې تعلق چې کوم دی هغه د وخت سره دی، چې څنګه د سحري ټیم ختم شي نو د هغې نه فوراً بعد بالکل د هغې نه بعد چې کوم دی خوراک څښاک بالکل ناجایز دی. اکثر داسې کېږي چې کله اذان کېږي نو په دغه ټیم کې د سهار ټیم داخل شوي، یعنی د فجر ټیم داخل شوي، د سحري ټیم ختم شي او د سهار ټیم شروع شي. نو چې کله سهار ټیم شروع شي نو په دغه ټیم کې تاسو یو ګوډم اوبه وڅښلې نو دغه سره ستاسو روژه نه کېږي. نن سبا کې خو اساني ده، هر کلنډر نه سبا کې کلنډر هم شي، او بیا موبایل کې د هر علاقې خپل چې کوم دی نقشه ده چې د سهار ټیم د سحري ټیم د څه ټیمه پورې دی، او بیا د سهار ټیم څه ټیم شروع کېږي، د فجر ټیم، او دغه شانتې ماښام روژه چې کوم دی هغه څه ټیم ماتېږي. تاسو ته ما مخکې وویل چې د سحري یعنی د پشمني تعلق هغه د بانګ سره نه دی، د اذان سره نه دی. دغه شانتې د ماښام چې کوم د افطاري ټیم دی دغه هم د اذان سره نه دی، بلکې اکثر داسې کېږي چې اذان وروسته ویلی کېږي او ټیم مخکې داخل شوی لګي. دغه شانتې سهار چې کوم ټیم دی په دې کې احتیاط ضرورت دی، چې کله تاسو ستاسو سره کلنډر موجود دی تاسو ته به اندازه چې بھائی د سهار چې کوم سحري ټیم دی هغه څه ټیم ختمېږي، نو یو 2-3 منټه مخکې د هغې نه مخکې چې کوم دی کانه پینا خپل خوراک څښاک چې کوم دی هغه ختم کړئ. او که چېرې تاسو دا عمل کوئ چې کله د بانګ ویلی کېږي په دغه ټیم کې تاسو اوبه څښئ، یاد وساتئ اکثر داسې چې بانګ چې کوم مخکې ویلی کېږي اذان کېږي نو په دغه ټیم کې چې کوم دی هغه د سهار ټیم داخل شوی، د پښمني ټیم ختم شوی، نو په دغه ټیم کې چې تاسو لږ ونیمه اوبه وڅښلې نو ستاسو روژه نه کېږي. تاسو به پوره ورځ چې کوم دی ځان هسې د لوږې نه تندې نه وژنئ، ستاسو روژه د سهار نه نشته. یو 15 منټه مخکې بنده کړه نو په دې باندې چې کوم دی تاسو به مړه نه شئ. کوشش دا کوئ چې ځان سره کلنډر ساتئ او په کلنډر کې ګورئ چې کله د پښمني ټیم ختمېږي د هغې نه 2-3-4 منټه مخکې چې کوم دی خپل ځان چې کوم دی خوراک څښاک نه فارغ کړئ. امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلی. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.